چې نن دا راسي جمهوریت په اسلام کې ثابت کړي هغه جمهوریت چې د ما عزت اخلي هغه جمهوریت چې د ما د خویندو لمنې پورته کوي د دین په زور به یوه نوې زندګي راولو هغه جمهوریت چې د ما د خویندو لمنې پورته کوي هغه جمهوریت او دیموکراسي چې د ما غږ یې خاموشه کړی هغه جمهوریت چې بچیان په بارودو کباپوي دا جمهوریت ما ته ثابت که سړي بچي غوندې به غږېږي کم اصله لوچکه دغه د ډمتوب د ودې ده د ډم سړي عادت به داسې چکې به وهي د ګل زمان زوی اوس ثابت کوي په حدیث باندې فوکس وکړه حدیث باندې غږېږه خوله کې دې هډوکی در کوم چې توهین وکړې خوله کې دې هډوکی در کوم چې توهین وکړې د سړي زوی غوندې غږېږه د سړي زوی غوندې غږېږه چې 50,000 یې وګوري په بالله چې قاري د ټول دنیا علماو ته چې نن د جمهوریت ثابت که په اسلام کې داسې خونړی جمهوریت داسې بې عزته جمهوریت داسې ناغړه دیموکراسي ما ته ثابت که چې په ستاره افغان کې د ما له خویندو نه لوپټې کته کوي او شرمېدلو اروپایي دیموکراسي دې تاسو ته مبارک کوي موږ داسې دیموکراسي نه استفراق کوو موږ ته خپل د خویندو عزتونه مهمه دي وګوره د ډم خاصیت ته وګوره د ډم کار ته وګوره دا خو واده نه دی غلط شوی شاید نه خیر ګل زمان صاحب ده که نه ګل زمان وایي که چا واده ته غوښتې د ګډا لپاره مبین چې تاسو ماته لږ وخت راکړئ زه دا حدیث وخت مې درکړه قاري صاحب بلکل واخله خو ملګري قسم مې دی په خدای قاري ښه دا حدیث یې وارې ټولو ملګرو ته زه تشریح کوم دا د عبدالرحمن ابن ملګرو ماته صاحب حدیث وایي د حدیث په آداب کې لږ خاموشه سه حدیث واوره حدیث وخت کې سړی نه غږېږي او حدیث وایي